جی پی کمپنۍ بغلان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې غوړ، بوره، چای، مالګه او اوړه پکې شامل دي. عبدالقدیم نیازی د بغلان سرپرست والي له جی پی او نورو کمپنیو څخه غواړي چې لا زیات په دې ولایت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه لړۍ دې جاري وساتي. دفتر محترم جی پی یا جنرال پترولیم ایجاره بر 500 خانوار مستحق و بیچاره و غریب ولایت بغلان کمک کردن که البته ما از نام رهبری ولایت بغلان از اینا اظهار سپاس و تشکر میکنیم و از دفتر محترم تقاضا میکنیم که همین کمک های خود ادامه بدن تا به مردم غریب و بیچاره ولایت بغلان کمک شود، دست غریبا گرفته شود. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال شمسلق بارکزی او مدني فعال کبیر احمدزی وایي چې د جی پی کمپنۍ مرستې په دې ولایت کې ټولو هغو مستحقو کورنیو باندې ویشل شوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي چې لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې مرستې مستحقو کسانو باندې ویشل کیږي. د دغه حکومت په رامنځته کولو سره حوالین توزیع به یې چې دا د اطراف خلکو ته رسیږي. د اطراف خلک چې د بغلان نه شروع د دواړو ډنډو نه او د دشت خوجروانه او داخل د ښار کې کوم بعضې مستحقین چې وه نو دا هغه مستحقینو ته انشاءالله چې تاسې د په سترګو وینئ چې دیو ته هیڅ کله کومک نه ده سوی. البته د جی پی کمپنۍ یا د جنرال پترولیم چې خوراکي مرستې د 500 کورنیو اړمنو کورنیو سره بغلان ولایت کې کړې ده، موږ ترېنه مننه کوو او چا چې په دې پروسه کې ډېر زحمت ویستلی، باریګی صاحب، نسایي صاحب، جبار مبارک صاحب، نورو دوستانو چې زحمت یې ویستلی، واقعا دغه مستحقین په نښه کړي دي یا دغه مستحقین لیست کړي دي. هغو کسانو چې په دې ولایت کې د جی پی کمپنۍ مرستې ترلاسه کړي خوشحاله دي چې په سختو شرایطو کې ورسره د خوراکي توکو مرستې شوي، خو غوښتنه کوي چې حکومت او جی پی کمپنۍ د نور هم په دې ولایت کې د بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي او دغه لړۍ دې جاري وساتي. د بغلان د ولایتي شورا غړي، حکومتي مسؤلین، خلک او مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس په پراخېدو سره یو شمېر کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او کومې مرستې چې حکومت او مرستندویه بنسټونو له خلکو سره کړي دي بسنه نه کوي او باید زیاتې مرستې وشي څو خلک له اقتصادي فقره وژغورل سي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.